د هر قسم بدترین ګناه پرېښودل او د نیکمرغه جوړېدو دپاره د یا هادي مبارکه وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که یو انسان شپه ورځ په ګناهونو کې اخته وي، شپه ورځ د هغه نه ګناهونه په کثرت سره کېږي، دی د هغې د لاسه ډېر سخت پریشانه وي او دا ارزو او تمنا لري چې یاره زه به څنګه د دې ګناهونو نه منع شمه، زه به څنګه د نیکو اعمالو طرف ته واړمه، د نیکو کارونو طرف ته به زما شوق څنګه پیدا شي. که ته وروڼه او خویندې چې په خطرناکو ناروا ګناهونو کې اخته شوي وي او دوی د هغې نه خپل ځان خلاصول غواړي، نو هغه د یا هادي وظیفه هم په دې طریقې سره شروع کړي، انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین د دغه خطرناک او مهلکو ګناهونو نه خلاص کړي او نیکمرغه به رب العالمین جوړ کړي. که انسان ته د نیکۍ کارونه انتخابي سخت وي او د بدو طرف ته مخه شوي وي، که دا وظیفه شروع وکړي، الله به د نیکو طرف ته مخه کړي او د بدو نه به مکمل نفرت پیدا شي. یا هادي هغه ذات ته ویل شي کوم ذات چې خلکو ته هدایت کوي او نیغه لار ورته ښایي. او چې یو انسان هغه ذات ته آواز وکړي، نو رب العالمین په دې باندې ډېر ذات خوشحالیږي، زما بنده زمانه هدایت وغوښتو، رب العالمین به دې زر تر زره د ګناه د کارونو نه منع کړي او د نیکۍ د کارونو سره به د ستا شوق پیدا کړي. یا هادي د الله جل جلاله یو ډېر زیات مبارک نوم دی. که هر څومره خطرناک ګناه ولې نه، لیکن د دې په وړاندې هیڅ نه ده. او کله کله زموږ د ګناهونو د کثرت د وجې نه زموږ اخلاقیات خراب شي، اخلاق زموږ انتخابي خراب شي، بیا مور سره بدتمیزي کوو او د پلار سره بدتمیزي هم کوو. کله کله د ګناهونو د کثرت د وجې نه زموږ اخلاق ډېر زیات خراب شي چې په نسو خبره باندې موږ له زیاته غصه راځي. د غصې د ختمولو دپاره هم په دې وظیفې کې یو ډېر لوی اثر پروت دی. د بد اخلاقۍ د ختمولو دپاره هم په دې وظیفې کې یو ډېر لوی اثر پروت دی. د دې وظیفې د فوایدو نه هغه خلک خبر دي چا چې د دې وظیفه کړې ده او بیا هغوی کمال ته رسېدلی دي. رب العالمین به تاسو هم کمال ته ورسوي، ګناهونو نه به ستاسو زړه تور شي او د نیکو اعمالو سره به ستاسو شوق پیدا شي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه د وظیفې انتخابي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې دې سره به 5 واړه وخته مونځ پابندۍ سره کوئ. په خپل وخت کې به 5 واړه وخته مونځ ادا کوئ. دویم نمبر کې چې کله فرض مونځ وکړئ، د فرض مونځ نه پس به یا هادي وظیفه وکړئ، 10 ځله به یا هادي ووایئ، خو په قلاره به ووایئ لکه داسې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا هادي یا هادي یا هادي، په دغسې انداز کې به ووایئ دا وظیفه. او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، اوچت به کړي لاس، او بیا خوله به اسمان طرف ته کړي، مخ به هم اسمان طرف ته کړي او لاسونه به هم اوچت کړي، دغې مخ ته به برابر کړي او 10 ځله به بیا ووایئ یا هادي یا هادي یا هادي. او د هغې نه پس چې کله دغه وظیفه کې نو په تصور کې به دا خبره ځان ته راولئ چې الله دې ما د ګناهونو د پلانکې ګناه نه منې کړي، یا دې ما الله د ټولو ګناهونو نه منې کړي او نیکو طرف ته دې زما مخه پیدا شي. دا به د هر منځونه پس په دغه طریقې سره کوئ. په دریم نمبر کې تاسو به دې سره تهجد شروع کړئ. د تهجد منځ هغه به شروع کړئ. تهجد زموږ بعضې ملګري داسې وي یاره د تهجد نیت مالې نه راځي، د نیمې شپې چې راپاسې په دغه ارادې سره راپاسېدې چې زه تهجد کوم، که په خولې باندې هېڅ څه ونه وی نو دغه راپاسېدل دغه د ستا نیت دی. دغه ټیم کې دی صرف داسې د بړه کې راغلل چې 2 رکعته د تهجد نفل مونځ کوم په دې حاضر وخت، دغه د صرف په زړه کې راغلل، دومره نیت لکه څومره چې مو وي او موږ خو د الله دپاره اسم کوو، نو دغه د تهجد نیت دی. په دې کې به عام مونځ وی لکه څنګه چې موږ 2 رکعته نفل کوو، همدغه رنګې
ساده مونځ دی خو دا صرف د شپې دی نو تهجد ورته ځکه وایي. نو چې کله تهجد وکړې 2 رکعات هم کولی شي 4 رکعات هم کولی شي تر د 12 رکعاتو پورې کولی شي تهجد. تا ته مکمل اجازت دی چې 100 رکعاته کولی شي. که تا ته مشکلات وي نو خیر دی 2 رکعاته وکړه زیات کولی شي کولی. کله چې تهجد وکړې دعا غواړې د دعا نه مخکې به لاسونه اوچت کړې اسمان طرف ته به خوله کړې دا مخ به هم اسمان طرف ته کړې او که کیدی شي د سترګو نه پکې اوښکې هم توی کړه او دا وظیفه شروع وکړه یا هادي یا هادي یا هادي یا هادي. دا 200 کرته دا وظیفه وکړه. که دې نه زیاته کېدلی شوه ډېره ښه ده خو چې د 200 کرتو نه کمه نه وي یا هادي وظیفه به کې او که کیدی شي د سترګو نه پکې اوښکې هم توی کړه او د دې وظیفې په دوران کې دغه تصور او دا سوچ کوه چې الله جل جلاله دې ما د دې ګناهونو نه د رب العالمین ما منې کړي د نیکو کارونو سره زما شوق رب العالمین پیدا کړي. دا عمل تاسو همیشه لپاره جاری ساتئ انشاءالله چې په لږ وخت کې به درنه اولیاء الله جوړ شي. څومره ګناهګار دی ولې نه د زمانې بدترین ګناهګار دی لیکن چې دا عمل د همیشه دپاره کې او روزانه کې انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین تا ته هدایت وکړي نیغې لار ته به دې راولي ګناهونه به دې زړه بیخي تور شي د نیکو اعمالو افعالو طرف ته به د شوق او رغبت پیدا شي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو زړونه د ګناهونو نه تور کړي د نیکو اعمالو طرف ته زمونږ شوق پیدا کړي. نو محترمه یو ډېره زبردسته وظیفه ده نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.